ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. نن ورځ د مهالویش سره سم زه استاد نجیب الله منصوریار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله ده چې خپرونه تر پایه سره تعقیب کړئ. نو صنف لسم مضمون کیمیا موضوع تیف ده او د دې په باره کې به خبره کوو. نو لومړی تیف تعریفوو. تیف هم ورته وایي او بل نوم ورته سفکتر هم اخیستلی سو. تیف یا سفکتر په دغو دوو نومونو سره یې یادولی سو. نو تیف څه شی ده؟ لومړی تیف ته تعریف کوو، وروسته د تیف په ډولونو باندې خبرې کوو. تیف چې ده کله چې سپین نور د یو منشور څخه تیر شي او په اوو رنګونو تجزیه سي دې پېښې ته تیف ویلی سو. یا ځلېدلې شعاع چې ټاکلو څپو واټن ولري تیف یا سفکتر بلل کېږي. فرضاً دلته لیکو چې دا یو منشور ده، دا منشور فرض کوو. په دغه منشور باندې مو وړانګه وارده کړه یا مو د لمر رڼا ورڅخه تېروله. کله چې منشور باندې د لمر رڼا ولګېږي دلته دا رڼا چې ورڅخه تېرېږي په اوو رنګونو باندې تجزیه کېږي. یعنې له سپین نور څخه به اوو رنګونه څنګه سي رامنځته سي او دا به د یوې پردې پر مخ باندې ولیدل سي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه رنګونه به ولیدل سي د دې پردې په مخ باندې چې دغې پېښې ته موږ تیف یا سفکتر ویلی سو. نو اوس راځو د تیف په ډولونو باندې خبرې کوو. تیفونه چې دي په دوو کټګوریو ویشل شوي دي. تیف په دوو برخو ویشل شوی چې یو ته مسلسل تیف وایي، مسلسل تیف یا ورته پیوست تیف هم ویلی سو. او بل ډول اتومي تیف ده، اتومي تیف یا ورته خطي تیف وایي، یعنی خطي تیف. لومړی مسلسل تیف پیژنو، وروسته اتومي تیف ته راځو. مسلسل تیف څه شی ده؟ په دې باندې بحث کوو. یعنې مسلسل تیف هغه تیف ته ویل کېږي چې دغه رنګونه یو بل پسې پیوست وي یا مسلسل وي. یا هغه تیف ده چې ټول رنګونه یې ولیدل شي. یعنې هغه تیف ته مسلسل تیف ویلی سو کوم چې له منشور څخه منځته راتلو. مخکې موږ په شکل کې وښودل کله چې دغه سپین نور په یو منشور باندې وارد کړو یا ولګېد دغه سپین نور وړانګې له منشور څخه چې دا وړانګې تېرېدې په اوو رنګونو تجزیه سوې. هلته اووه رنګونه تشکیل سو په یوه پرده باندې چې دې ته مسلسل تیف ویلی سو. او بل اتومي تیف یا خطي تیف ده. اتومي یا خطي کوم تیف ده؟ هغه تیف ته ویل کېږي چې رنګونه یو بل پسې پیوست نه وي. یا هغه تیف ده چې ټول رنګونه یې ونه لیدل شي. یا اتومي تیف هغه تیف ده چې له یو اتوم یا له یو عنصر څخه رامنځته کېږي. داسې کوو فرضاً دا یو تیوب ده. په دې تیوب کې هایدروجن ګازات اچول سوي دي یا د هایدروجن ګاز ده. دا د هایدروجن ګاز اتومونه یا مالیکولونه دي. اوس که چیرې دغه هایدروجن ګاز ته تودوخه ورکړو نو تودوخه دغه ګاز جذبوي او په نتیجه کې له دغه ګاز څخه وړانګې ازادېږي. کومه وړانګې چې له دې ګاز څخه ازادې سي او دا که چیرې د یو منشور په سطحه باندې ولګېږي، فرضاً دا منشور ده. اوس د منشور په سطحه باندې دلته دا وړانګه ازاده سوې د منشور باندې ولګېده. له منشور څخه دا وړانګه تېرېږي. کله چې منشور څخه تېرېږي نو دلته پرده ورته وږدو. په پرده باندې به دا وړانګه ولیدل سي، خو په درې رنګه یا څلور رنګونه به یې ولیدل سي، نور رنګونه یې نه لیدل کېږي. نو ځکه اتومي تیف ته موږ دا تعریف کړی چې اتومي تیف هغه تیف ده چې ټول رنګونه یې نه لیدل کېږي او یا د شته رنګونو ترمنځ تسلسل موجود نه وي. نو ځکه دغه تیف ته خطي تیف هم ویلی سو. یو بل مثال هم ورکوو. فرضاً سودیم ده، سودیم عنصر ده یا د سودیم اتوم راواخیستل. دا فرضاً سودیم اتوم ده. دغه د سودیم
اتوم ته مو تودوخې منفي ایښې ده، دا یې تودوخې منفي ده، منفي د تودوخې منفي چې مو سودیم ته تودوخه ورکړه، سودیم څخه به وړانګې خپرېږي. دا وړانګې چې کله په یو منشور باندې ولګېږي، کله چې له منشور څخه دا وړانګه تېرېږي، د وړانګه له منشور څخه تېرېږي، دلته دا په یو پرده باندې لګېږي او 3 یا 4 رنګونو باندې لیدل کېږي چې دې پېښې ته هم اتومي یا خطیطیف ویلی شو. نو هیله ده چې پوه شوي به یاست پر دې موضوع باندې. راځو یو بل مهم موضوع چې هغه د وړانګو مهمې سلسلې دي، په هغوی باندې هم بحث کوو. اوس د وړانګو مهمې سلسلې وایو. د وړانګو مهمې سلسلې. نو دلته دا یې وایو، کله چې د وړانګو د مهمو سلسلو باندې غږیږو، نو لومړی په دغه اتوم باندې لږ خبره کوو. یعنی اتوم 2 برخې لري، یوه برخه یې هسته ده او بله برخه یې د هستې په شاوخوا شتون لري چې هغوی ته مدار ویلی شو. اوس په مدارونو کې بیا الکترونونه شتون لري، الکترون په مدارونو کې شتون لري. اوس همدغه الکترون که چیرې له ټیټو ساویو څخه لوړو ساویو ته حرکت کوي، یو مقدار انرژي باید جذب کړي، او که له لوړو ساویو څخه ټیټو ساویو ته حرکت کوي، یو مقدار انرژي باید آزاده کړي. نو اوس که چیرې دغه اتوم ته تودوخه ورکړل سي یا انرژي ورکړل سي، نو د انرژي په وسیله باندې دا الکترون حرکت کوي له ټیټو انرژیکي سویو څخه لوړو انرژیکي سویو ته. یعنی الکترون به له دوم او اول مدار څخه دریم مدار ته انتقال شي. فرضاً دا هسته شوه، دا اول مدار شو، دا دویم مدار شو او دا دریم مدار شو. نو الکترون به له اول او دوم مدار څخه دغه دریم مدار ته چی سي انتقال سي، ځکه چې انرژي مو ورکړې ده، د انرژي په وسیله باندې انتقال سو. اوس کله الکترون بیرته له دریم مدار څخه اول مدار ته انتقالیږي، دلته به یو مقدار انرژي ورکوي. دغه انرژي به د وړانګو خاصیت پیدا کوي او دلته دغه سلسلې رامنځته کړي دي چې 4 سلسلې شتون لري، چې د لیمن سلسله ده، بالمیر سلسله ده، پوشین ده او پیپون سلسله ده. نو اوس په دې باندې هم غږیږو. دلته مخکې مو هم ویل چې د هستې په شاوخوا باندې 2 مدارونه شتون لري. دا اول مدار شو، فرضاً دا دویم مدار ده، دا دویم مدار شو، دا دریم مدار شو او دا 4م مدار شو، دا 5م مدار شو، 6م شو او دا 1 مدار شو. 5م 6م 1 مدار. هر کله چې الکترون له 2م مدار څخه اول مدار ته انتقال شي، یا له دریم مدار څخه اول ته انتقال شي، یا له 4م مدار څخه الکترون اول مدار ته انتقال شي، له اتوم څخه انرژي آزادېږي او دغه انرژي د وړانګو خاصیت پیدا کوي. د وړانګو دغه ګېډې د لیمن د سلسلې په نوم باندې یادېږي. ځکه د لیمن د سلسلې په نوم باندې یادېږي چې دغه عالم کشف کړې ده. بلکې چیرې الکترون له دریم مدار څخه اول 2م ته انتقال سي، له 4م مدار څخه 2م مدار ته انتقال سي، یا له 5م مدار څخه الکترون 2م مدار ته انتقال سي، دلته هم له اتوم څخه انرژي آزادېږي او دا انرژي د وړانګو خاصیت پیدا کوي. د وړانګو دغه ګېډۍ د بالمیر د سلسلې په نوم باندې یادېږي، بالمیر د سلسلې په نوم یادېږي. خو که چیرې الکترون له 4م 5م او 6م مدار څخه 4م مدار څخه 5م مدار څخه او 6م مدار څخه دریم مدار ته انتقال سي، نو دغه د وړانګ ګېډۍ د فوشین د سلسلې په نوم یادېږي. فوشین د سلسلې په نوم یادېږي. خو که الکترون له 5م مدار څخه یا له 6م مدار څخه او یا له 1م مدار څخه 4م مدار ته انتقال سي، دلته هم له اتوم څخه انرژي آزادېږي او دا انرژي د وړانګو خاصیت پیدا کوي. د وړانګو دغه ګېډۍ د پی فولډ
فی فون د سلسلې په نوم یادېږي. دغو دوو سلسلو ته چې یوه فیفون سلسله ده او بل فوشین سلسله ده، دې ته په شریکه سره د براکټ سلسله هم ویلی شو. براکټ سلسله هم ورته ویلی شو. نو دا هغه څلور سلسلې وې چې دلته موږ بحث ورباندې وکړ. نو اوس راځو په یوه بله موضوع باندې بحث کوو چې هغه د بور اتومي تیوري ده. نو د بور اتومي تیوري کې هم یو څو خبرې کوو. د بور اتومي تیوري اوس په دې موضوع باندې یو څه بحث کوو. کله چې پوهانو د اتوم په باره کې مختلفې نظریې ورکړې، نو دې څخه وروسته یو بل عالم چې نیلز بور نومېده، هغه هم د اتوم په باره کې یوه نظریه ورکړه چې دغه عالم نظریه چې بور نومېده، دې نظریه د پلانک په کوانتمي نظریه باندې ولاړه وه. نو د دغې نظریې څخه مې یو څو اساسي ټکي یا مهم ټکي راخیستي دي چې هغه به تاسو ته وړاندې کړو. لومړی اساسي ټکی دا ده، یعنې کله چې دغه الکترون د هستې په شاوخوا باندې حرکت کوي په یو مدار کې، په یو ټاکلي مدار کې، نه انرژي جذبوي او نه انرژي آزادوي. فرضاً دا هسته ده، دا د هستې په شاوخوا مدار ده. اوس په دې مدار کې الکترون حرکت کوي، دا الکترون ده. دغه الکترون په 200 کیلومتر په سکند سره په دې مدار کې حرکت ترسره کوي. خو په دې مدار کې هر څومره حرکت ترسره کړي، نه انرژي جذبوي او نه انرژي آزادوي. خو که چیرې دا الکترون له دې مدار څخه بل مدار ته، لوړ مدار ته انتقال شي، دلته بیا انرژي جذبوي، او که له لوړ مدار څخه بیا ټیټ ته انتقال شي، بیا انرژي څنګه کوي؟ آزادوي. بل الکترونونه یوازې په ټاکلي مدارونو کې له ټاکلې انرژي او ټاکلي سرعت سره څرخیږي. فرضاً دا هسته ده، دا د هستې په شاوخوا باندې اول مدار شو، دا دویم مدار شو، دا دریم مدار شو. اوس دا الکترون ده. اوس د الکترون او هستې ترمنځ دغه فاصلې ته شعاع ویلی شو. نو چې دا الکترون په دې مدار کې څرخیږي، دا په ټاکلې انرژي او په ټاکلې سرعت او ټاکلې شعاع سره څرخیږي. اوس که په دوه مدار کې د هغو شعاع به هم څنګه وي؟ ټاکلې وي، یعنې په ټاکلي سرعت او انرژي سره دی کولی شي په عین مدار کې څه کړي؟ څرخېدنه وکړي. او دریم مهم اساسي ټکی دا ده، دریم که چیرې اتوم ته انرژي ورکړل شي، نو دغه انرژي اتوم جذبوي او الکترون لوړو انرژیکي سویو ته حرکت کوي. یعنې فرضاً دا یو اتوم ده، دا یې هسته شوه، هسته مثبت چارج، دا مدار شو، اول مدار، دا دویم مدار شو. اوس دلته مو دې اتوم ته انرژي ورکړه. کله چې مو انرژي ورکړه، الکترون دلته په اول مدار کې انرژي اخلي، او دا الکترون له اول مدار څخه و دوهم، دریم و څلورم مدار ته څه کوي؟ انتقال کوي. دا هسته شوه، مثبت چارج، اول مدار کې الکترونو، اوس د انرژي په وسیله باندې انرژي جذب کړه، دویم مدار ته انتقال شو. خو کله چې بیرته دغه الکترون اول مدار ته انتقالېږي، دلته به یو څه مقدار انرژي د لاسه ورکوي. یعنې اوس الکترون له لوړ مدار څخه ټیټ مدار ته راځي او انرژي به آزادوي. بل دلته دغه د کوان د تیوري په اساس کله موږ انرژي محاسبه کوو، د انرژي، د الکترون د انرژي یا فوتون د انرژي د محاسبې لپاره یو فورمول لرو چې ای مساوي کېږي اکس ضرب فریکونسي یا نیو. دلته ای موږ ته انرژي راښیي، ای انرژي ده، انرژي، او اچ چې ده پلانک ثابت ده، اچ پلانک ثابت ده، او نیو فریکونسي ده. د دې فورمول په مرسته باندې کولی شو چې د فوتون یا الکترون انرژي څنګه کو؟ محاسبه کو.
او بل کله چې دغه الکترون حرکت کوي دوه ډوله مومنټم رامنځته کوي. مومنټم په پی سره ښودل کېږي، پی مساوي کېږي ام ضرب وي ضرب آر، یعنې د کتلې سرعت او شعاع حاصلې ضرب ته دایروي مومنټم وایي. دایروي مومنټم وایي. او بل هم زاویه مومنټم هم لري چې هغه هم پی سره ښودل کېږي، پی مساوي کېږي له ان اچ تقسیم پر 2 فای. دلته ان د مدار نمبر ده، اچ فلانک ثابت ده او فای خپل یو ثابت قیمت فی مومنټم ده. دا مومنټم شو، دا زاویوي مومنټم شو. اوس دلته مومنټم له مومنټم سره مساوي که چیرې معادلې کړي خو مساوي شي نو ښي خوا هم یو له بل سره مساوي. داسې لیکو سی ام وي آر مساوي کېږي له ان اچ تقسیم پر 2 فای. دا مو اوله رابطه شوله. یعنې ام وي آر مساوي کېږي ان اچ تقسیم پر 2 فای. دې ته نوم ورکوو، اوله رابطه پاسې لیکم ام ضرب وی ضرب آر مساوي کېږي ان اچ تقسیم پر 2 فای. دا اوله رابطه شوه. اوس راځو دغه هغه ته راځو کله چې الکترون د هستې په شاوخوا حرکت کوي، د دوو قوو تر تاثیر لاندې حرکت کوي. یوې ته یې فرار قوه وایي، فرار قوه، او بل ته یې جذب المرکز قوه وایي. دا قوه په اف سره ښودل کېږي، اف مساوي کېږي ام وي مربع تقسیم پر آر باندې. دا یې فرار قوه شوه یا فرار المرکز قوه شوه. او بله یې جذب المرکز قوه ده، جذب المرکز قوه. جذب المرکز قوه یا اف مساوي کېږي لکه زید ای مربع تقسیم پر آر مربع. دلته هم په عادي حالاتو کې به فرار قوه د جذب له قوې سره مساوي وي. کله چې دا قوې سره مساوي وي نو الکترون مدار کې حرکت ترسره کولی شي. نو کله چې دا قوې سره مساوي شوې دا یې لیکو سی ام وی مربع تقسیم پر آر مساوي کېږي لکه کا زید ای مربع تقسیم پر آر مربع. دې رابطې ته دویمه رابطه وایي. فرضاً دویمه رابطه شوه. اوس که په دغه رابطه کې دواړو خواو ته آر مربع ضرب کړو، دا یې لیکو سی ام وي مربع تقسیم پر آر مربع مساوي کېږي کا زید ای مربع تقسیم پر آر مربع. دې طرف ته آر مربع ورته ضرب و، دې طرف ته هم آر مربع ضرب و. آر مربع له آر مربع سره ختمیږي، دلته به آر مربع له آر سره ختمه سي. نو دا یې لیکو چې آر ضرب ام وي مربع مساوي کېږي لکه زید ای مربع سره. اوس کله چې موږ آر پیدا کوو یا شعاع پیدا کوو، دواړه خوا د هغه په ضریب باندې ویشو. ضریب ام وي مربع ده، دا خوا به هم په ام وي مربع باندې ویشو. نو ام وی مربع به له ام وی مربع سره ختمه سي. آر به مساوي سي لکه زید ای مربع تقسیم پر ام وی مربع. دې ته درېیمه رابطه وایو. نو اوس پر مخ چې ځو غواړو چې د سرعت لپاره هم یوه رابطه لاسته راوړو. نو د سرعت رابطه له فاس رابطې څخه لاسته راوړو یا له اولې رابطې څخه. اوله رابطه په دې ترتیب وه سی ام وي آر مساوي کېږي ان اچ تقسیم پر 2 فای. اوس په دې رابطه کې د آر پر ځای خپل قیمت وضع کوو. د آر قیمت چې و کا زید ای مربع تقسیم پر ام وي مربع. دا یې لیکو سی ام ضرب وي د آر خپل قیمت لیکو، قیمت یې کا زید ای مربع تقسیم پر ام وی مربع. قوس بند دا مساوي کېږي له چی سره ان اچ تقسیم پر 2 فای سره. اوس دلته که ورته وګورو ام له ام سره ختمیږي، وی به له توان سره به یې ختمه سي. نو دا یې لیکو چې کا
زائد ای مربع تقسیم پر وی مساوي کیږي له ان اچ تقسیم پر 2 ف طرفین وستاینه کوو وی ضرب ان اچ دا لیکو وی ضرب ان اچ مساوي کیږي له کا زائد ای مربع کا زائد ای مربع ضرب 2 ف ضرب 2 ف دواړه خواوې دی وی په ضرب ان اچ باندې ویشو دا خوا هم په ان اچ باندې ویشو ان اچ بل ان اچ سره ختم سي نو وی به مساوي سي دلته ښکته به ولیکو چې وی مساوي کیږي لکه زائد ای مربع ضرب 2 فای تقسیم پر ان اچ د دې فرمول په مرسته باندې کولی شو چې د الکترون سرعت محاسبه کو نو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسوو په راتلونکي خپرونه کې هم د بور په نظریه کې خبرې کوو